خزه چې مینه کوي نو څنګه اشاره کوي او څنګه سړی پویوي چې زه پتا مینه يم. ډېر زبردست معلومات په دې ویډیو کې وګورئ. درنو ملګرو، مینه یو داسې سیز دی چې په مینه باندې دنیا آباد ده. که د خزه او خاون منځ کې هم مینه نه وي نو دغه کور بې خونده او بې رنګه وي. د دې لپاره ځینې خبرې په یاد وساتئ او ځینې کارونه چې د خزه ورته زړه کیږي او سړی ته یا خپل خاون ته نشي ویلی نو تاسو یې څنګه معلومولی شئ. ویډیو کې مکمل تفصیل وګورئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. د ټولو نه اول ضروری خبره چې د خزې اکثر کوروالی ته زړه کیږي خو په خوله باندې خاوند ته نشي ویلی ځکه چې د خزې ذات داسې دی چې هغه خپل خاوند ته خبره نشي کولی او ځینې خبرې د خپل خاوند نه پټې ساتي. خو په یاد ولرئ چې کله هم خزه خپل خاوند ته د نور ورځ په مقابل کې په دغه ورځ باندې په مختلفه طریقه مخې ته راشي، یعنی خاوند چې د کار نه کور ته راشي نو خزې ځان ښایسته کړی وي، میک اپ یې کړی وي، سرخي پوډر یې موږلی وي، ښکلې جامې اچولې وي او عطر یې لګولې وي، ځان یې ډېر ښایسته کړی وي او خاوند ته په خوږ نظر ورګوري نو د دې خبرې ګواهي کوي چې خزې کوروالی ته زړه شوی دی. سړي ته په داسې صورت کې وخت خرابول نه دی پکار او په دغه شپه باندې د کوروالی پروګرام نیول پکار دی ځکه چې همدغه علامات وي چې خزې سره کوروالی وکړئ. خزه هم زړه لري او دا هر څه د خزې ضرورت وي خو هیڅکله هم خزې په خوله داسې خبرې نشي کولی او په خوله داسې خبرې نشي راوستی. نو قدرمنو ملګرو، امید لرم چې زما دا پیغام او دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. ډیره مننه کوم چې د پښتو پوسټ دا ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.